ملګرو راځئ یو ور دغه ویډیو ګورو د ګیلمنې او د ګیلمنې د لیور بعد کې بیا پې خپله خبره کوو. لګیا دی نو زما د شانام جنګ کاشف څه کارو چې په منځ کې راتلو یاره ما ګوره نو پکار خو تعلم دا نو پکار کنه چې دا کاشف چې راخته پرون تا ولې کولو پرون تا دا کار ولې کړی پرون ګوره تاسو مسلمانانې وای تا ته ما وویل که ته مسلمانې ته ووایې چې په ما د 3 پېره خپله ښځه طلاق یې چې لاول انټرویو کاشف نه ده ورکړې لاول سوشل میډیا ته خبره کاشف نه ده راوبستلې تا راوبستلې زه به خپله هره غلطي دلته ومنم زه به تاسو ته تسلیم شم ووایه زه نه ګوره کاشف چا شو کو ته به دا ووایه تا شو نه کو چا شو کو شانام شو کو ولې انټرویو چا ور زه چا شو کړم ګوره شانام چې کله تاسو لګیا شو ټیک شو تاسو چې کله لګیا شو تاسو کیسونه واچول ټیک شو د دې کې کاشف ته خو صبر نه وکړه چې ته کم ځای کې دستا خو درد هغه پته نه لګي ټیک شو شانام ته زما د کور لوکیشن پته ده شانام ته پته کاشف ته خو پته نه و چې کاشف ته پته و تعالی خامخا راتلو ولې براتلو کاشف زما سره څه تعلق دی چې مال براتلو تا سره خو نکاح شوی ده ما سره ته سره نو سم براتلو زما سره نکاح شوی ده اوکې ډن صحیح شو زه ما ستاسو په کور کې چې تاسو کور ته زه رالم ما ستاسو نه پناه وغوښته ما د سوشل میډیا په ترو باندې د کاشف نه پناه وغوښته کاشف ما ته وویل چې زه تا داسې ګوره زما خبره پوره واورې زما خبره واوره ایشو درو بنوي ایشو فین فالو لپاره درو مو وایا ښه درو مو وایا زما الحمدلله فین فالوور دومره ډېر دي چې تا په ټول عمر کې نه لیدلي زما خبره اورې که زه کوزه شم ما کاشف سره کاشف په ما مینو دا خو منې که نه بلکل ستاسو په مخ کې اوکې زه اکسپټ کوم نکاح وشوه صحیح شوه اوکې ډن داسې وه که نه زه ستاسو په کور کې هم لکه د مزدوري به ما ستاسو په کور کې خدمتونه کول ډن خبره به نه که صرف زما اوره که زما خبره غلطه وه بیا ووایې چې دا غلطه دی وکړه دروغ دی ویل ډن د هغې نه وروسته ما کاشف ته وویل چې ګوره زما تا سره داسې هېڅ تعلق رشته نشته ستا خپله ښځه ده ستا خپل مور پلار دي ما نه صرف په تاخانه کې یو کمره راکوي زه به په هغې کې اوسېږم زه هلته اوسېدم ما سره دومره څه نه و چې ما اخوستی وې ما به ستا د مور کپړې اخوستې ډن دغسې وه که نه تا سره چې نکاح وشوه زما خبره وه نکاح پرېږده زما خبره وه دغسې وه که نه ستا د مور کپړې به ما خوستې که نه زه به لاندې په تاخانه کې هم ستاسو په کور کې به ما زما خبره وره ما جاروګانې والې که نه ډن ده که دروغ دي زما پهله خو خبره خو ورکړه پهلنی سټارټینګ درته ویم زه درته سټارټینګ له راځم که نه ما درته وویل که نه چې سټارټینګ کې هغه په ما مینو ما ورسره نکاح وکړه زه کور ته بوتلم ما لاندې په تاخانه کې کمره راکړه ما ورته ویل زما او ستا په منځ کې داسې هېڅ هم نشته ستا خپله ښځه شته او هغې سره اوسېږه او تا ته د هغې د ښځې پته وه چې هغه څنګه وه پته وه درته که نه ملګرو دا هغه ګیلمنه ده شمشو دا کانسي د دغه لیور په کور کې اوسېدله دغه لیور ته اوس ګیلمنه څه وایي څه خبرې ورته وکړلې کمې خبرې چې ګیلمنې ورته وکړې دي لیور ته هغه هم دا خبرې منلې چې و دا خبرې حقیقت دی دغه لیور چې کوم دی دا د ګیلمنې لیور ګیلمنه ورته وایي چې زه به تاسو په کور کې اوسېدلم زما به هېڅ قدر نه کېدلو او حتی ما ستا ورور ته د خپل لیور ته وایي ستا ورور ته ما وویل چې ما ته یو کمره راکوي په دې کور کې زه به اوسېږم تاسو لپاره به هر کار کوم خو ما بیا هم کارونه کول لکه مزدوري رقم ته مې کارونه کول او بیا له ما سره دا وسول او د دې لیور هم دغه مني نو ملګرو په دغه دوو کې د چا غلطي ده آیا د ګیلمنې غلطي ده که د ګیلمنې د خسرګنۍ غلطي ده نو ملګرو خپله رایه په کمنټ سیکشن کې راته ولیکئ ورته راځئ بار کینو بار کیمرې لګېدلي ټول خلک به وویني چې څه کېږي دی چې څنګه د ګاډي نه راکوش و زه یې ولیدم که نه एकदम هغسې په ما باندې داسې راټوپ کړې چې په ما باندې داسې راټوپ کړه زما ګاډ وله داسې دیکه ورکړه ورته لا خوښه څه کې هغه ورته وایي دا زما ښځه ده هغې ورته ویل ستا ښځه ده صحیح ده خو دا ټیم ته یا خوښه صحیح شوه دا ټیم موږ د دې حفاظت دپاره دلته ولاړ یو خوښه ترې نه اخوا کېدو بار بار به ما ته لاس راچو نو ما ډایرکټ په 15 کال وکړو پولیسو ته ما ورته ویل داسې یو کس دی راغلی دی په ما باندې ګزارونه کوي ما ته لاس راچوي او باقاعده زما په مخ باندې په لاسونو باندې دلته زما په دې پنډۍ پتون باندې چاقو والې هر څه ثبوت و هلته کیمرو کې راغلی و چې دې واورېده پولیس رال دا وتښتېدو
چې وتښتېدو وروسته ورته ما کالو کو ډېر ناوخته ټایم نو مونږ خو ورته ښه ځان جوړ کړی و ما ورته کالو کو ما ورته ویل ګوره کاشفه لاس مه راچوه په انسانیت راشه کښېنه خبره به وکړو دا درته ما بیا راوغوښتو چې بیا رالو بیا دا نقلارېدو چې څنګه کېناستو وه پولیس خو تیار بار ولاړو دې ته ډارک یې ونیو چې ډارک یې ونیو دې پولیس والا په چاقو ووه بیا تاسو ته پته ده چې یو جنۍ ګریوان ته څوک لاس ور اچي او د